د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته د افغان لوبغاړو سفر. افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د سفر له پای ته رسولو سره سم څو ورځې وروسته د ایرلند پر وړاندې یوازینۍ ټیسټ لوبه کوي. د نورعلي زدران، بلال سمي، نوید زدران، خلیل ګربز، ابراهیم عبدالرحیمزي، مهرشاه محبوب او اکرام علي خیل په ګډون افغان لوبغاړي پرون متحده عربي اماراتو ته تللي او د ایرلند پر وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره تمرینات پیل کړي دي. په ورته مهال ځوان لوبغاړی عبدالمالک له دې سفر پاتې شوی. د نوموړي یو ځل بیا د تیرو سفرونو په څیر د ویزې ستونزه وه چې له امله یې تر دې دمه نه دی توانېدلی متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. د ملي لوبډلې لوبغاړي هم د سریلانکا له سفر وروسته نن متحده عربي اماراتو ته ځي. افغان کرکټ بورډ لا د ایرلند پر وړاندې ټیسټ لوبې او یو ورځنیو او شل ورځو لوبلړیو لپاره لوبډلې نه دي اعلان کړي، خو ایرلند ور دمخه اعلان کړي او د یاد هیواد کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړي به د فبروري په 13 متحده عربي اماراتو ته د تمریناتو لپاره ولاړ شي. افغانستان او ایرلند د فبرورۍ له 28 د مارچ تر 3 ټیسټ لوبه ترسره کوي او له هغې وروسته د مارچ له 9 تر 13 نیټې یو ورځنۍ او شل ورځیزه لوبلړۍ کوي.